دا میراب و منبر کار دی د مولا سیاست دلته په کار دی د مولا غمازه ته ولې دومره سوځي غمازه ته ولې دومره سوځي را روانو اقتدار دی ډېر ښه یار زبردست وباګانې فتونه دي را درومي نور څه نه دي دا ازار دی د مولا ډېر ښه دی وباګانې فتونه دي را درومي نور څه نه دي دا ازار دی د مولا پیدا شوی چې د مور حلالي نو په دې کې هم غټ کردار دی سپینه ګیره زړ پټکي او سپین لباس ساجه بشان رخسار دی د مولا دا خون ګورې بېشکه جنتي دی چې روان پسې د لار دی د مولا ډېر ښه دی اخون صاحب ته یو څو کرښې زه وایم دا دروغجن او دا بدرنګه سړی دا بېنموسه دا بېننګه سړی دا تاسو نه لیدو ړنده وایي که څه نه ولې څه چالو وده وایي که څه چېرته مو ښه د ورځ ونه لیدله چې دا سړی مسلط شوی په مو د عذابونو سره مخامخ یو دا کرونا وایرس دی دا ټي ډي دل دی مولانا فضل الرحمن به چې بیا خبره شوه د کاڼي کرښه هغه به ویل چې دا د شر خلک دي دا د یهودو د لښکر خلک دي هیڅ نشته والله پسې خبرې کوي دا ځینې خلک په ملا پسې خبرې کوي ته مسلمانې حلالي په ملا پسې ځه احرامي د مور نکاح پسې خبرې ډېر خیاحت دی دغه وارث د پیغمبر د مصلی دی ګوره مسلمان نشو چې بیا پسې خبرې کوي ډېر ښه دی دا زه خون به د ملا په سر ولاړې متل نور دنیا ده که دنیا پسې خبرې کوي 19 تر 19 دنیا نه شل کېږي شله ګیدړه ځان نه مه جوړوه ازمره یې جوړ شه چې د بل په کار شي نن چې 1 کروړ نوکرۍ دې راکړي او چې 50,000 کورونه جوړ شو څومره اکشن سره د 2 اربه د IMF والا په خولې وویشتې دروغ یو داسې فارموله ده صاحبه دا هر څوک ویل چې په دې ټیکس نه راځي په صفایي طریقه کار غواړي لږ اوس د پردې تر شا یو بله ډرامه چې د افیمو کارخانې جوړېږي دا په مونږ څه وشو دا ته څه کوې دا مونږ په څه یو او دا ته څه کوې دا خلک د لوږې ډوډۍ نه مومي پرون دې څه وی او دا نن څه وایي چې نوکرۍ د بربادۍ سبب شو منم چې اصل ژوند په قبر کې دی دنیا پني د غمونو ځای دی کثیر سترګې ډېر زر بدلیږي د ځان ښودنه که هر څومره وکوي خو په لنګر دا خلک نه تېروځي او نه تشکار په تقریرونو کېږي چې یو تقریر ته به اوس وخت تېروو مولیانو ځان په تقریرونو مړ کړو د علما په تقریرونو کوی هندوان به ټول اوس په جومات کې ناست وي ډیموکراسي او دا بدلون داسې وي امن او مینه دا لاریون داسې وي مونږ خو ویل امن به وي مینه به وي د زندګۍ نه به خوندونه واخلو څه عجیبه غوندې ډرامه راوشوه د خپل ضمیر په اباسین لهو کړو یو په یو موږي 2 ځل راوغورځېدو غمخوره مونږ څنګه ړانده خلک یو غمخوره مونږ څنګه ړانده خلک